السلام علیکم مرګونو د افغانستان په ټیم باندې تر ورلد کپ پورې پابندي ولګېده چې کله ورلد کپ شروع شي تر هغه ټیمه پورې پې پابندي لګېدلې چې دوی په یو لیګ کې هم کرکټ نشي کولی. ولې پې دغه پابندي لګېدلې هغه درته مخې ته ویډیو کې شیر کوم. بل طرف ته د نسیم شاه په حوالې سره یو غټ د خوشحالۍ خبر راغلی، څه د خوشحالۍ خبر راغلی هغه درته مخې ته ویډیو کې شیر کوم. ویډیو کوم مکمل وګورئ چې مکمل معلومات خبر شئ. اول خو د افغانستان په ټیم باندې چې کوم پابندي لګېدلې تر ورلد کپ پورې چې تاسو په یو لیګ کې کرکټ نه کوئ، دې ته د خپل بورډ د طرفه دا اډر میلاو شوی دی چې تاسو کیمپونه ولګئ، کو په افغانستان کې، پاکستان کې، هر ملک کې، کو په دوبۍ کې تاسو هلته ځان له کیمپونه ولګوئ او پریکټس پکې شروع کړئ. پریکټس ځکه شروع کړئ چې تاسو ورلد کپ په سر باندې را روان دي. د ایشیا کپ نه او د بدقسمتۍ نه د افغانستان ټیم بار شو، خو چې اوس ورلد کپ را روان دی هغې لپاره دوی په هغې کې بیا ښه ښکلې پرفارمنس وکړي او دا د افغانستان بورډ یو ښه قدم اوچت کړی دی. بل د نسیم شاه په حوالې سره چې کوم د خوشحالۍ خبر راغلی، نو که چېرې د دا انجري ختمه شوه په را روان میچونو کې د 2 ویکټې نورې واخیستې، نو دی به خپلې 100 ویکټې په 20 کاله عمر کې ډېر زر ترلاسه کړي. نسیم شاه خو فلحال لا انجري ده، خو د هغه په ځای باندې نور 2 پلیران راغلي چې یو زمان خان دی، بل شاهنوازداني دی، هلته پکې حارث روف انجري دی. ګورو مایته چې څه کېږي چې دا 2 ویکټې دې زر ترلاسه کړي که نه ترلاسه کړي. د را روانې ویډیو په تمه اوسئ. د لوی الله په امان.